نن د جلال آباد ښار کې راغلم دلته د ګنډ افغانۍ یو مارکیټ ته. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. سلامونه د سنایز افغانستان درنو لیدونکو، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه سنا صفی نن د جلال آباد ښار کې راغلم دلته د ګنډ افغانۍ یو مارکیټ ته چې تاسو د ګنډ افغاني جامو په اړه معلومات وړاندې کوم. په دې هیله چې تر پایه ملتیا وکړئ او له ما سره اوسئ. السلام علیکم کاکا جان، خاص دی؟ الحمدلله خوري بالکل خیرت دی الحمدلله. خلا تاسو خیستې خیرت دی؟ مننه. څنګه سي تاسو؟ صحت هم ښه دی ان شاء الله؟ ورځ شپې په خیر تیریږي؟ الحمدلله بالکل خیرت دی. خلا دی ست تیریږي الحمدلله. بس الله ناراضي. ډیر ښه. په پیل کې تاسو خپل ځان موږ ته معرفي کړئ، خپل نوم موږ ته ووایئ چې تاسو څه نومیږئ؟ زه عبدالحلیم نومیږم، د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ د پشد د کلي اوسیدونکی. فی الحال جلال آباد کې اوسېږم او د ګنډ افغاني کار کوم. ها ډیر ښه. کاکا جان تاسو به موږ لږ زحمت درکو، دغه ګنډ افغانانو په اړه به تاسو نه پوښتنې کوو، همدارنګه دغه ګنډ افغانانو په اړه به تاسو موږ ته معلومات راکړئ چې دغه ګنډ افغانیانې څو رقمه دي، دا زموږ په خپل هیواد کې جوړیږي او که نه د کوم بل هیواد ته راځي دلته؟ صحیح ده ان شاء الله. بس څنګه چې تاسو خو هغه څه به ترخیص سره خبره کوم ان شاء الله او مشکل نشته. څومره معلومات تاسو کوم دا معلومات تاسو درکوم ان شاء الله. ځکه دا زموږ د خپل لاسونو مهنت دی او د افغانستان شتمنۍ ده او د افغانستان همدلته جوړیږي، همدلته پیدا کیږي، همدلته جوړیږي، بل ځای نه راځي. بالکل. یعنی دا کوم ډول چې دلته جوړیږي مواد هر څه همدلته دي که نه د بل ځای نه راوړئ تاسو؟ بعضې مواد د بهر نه راځي، پاکستان نه راځي، بعضې مواد کراچۍ نه، لاهور نه راځي، پېښور نه، او همدارقم د افغانستان خپل مواد هم پکې شته لکه د غزني او بغلان او مزار شریف بعضې شیانې زنانه هلته خپل لاسونو لاسي کارونه دي هغه جوړوي او موږ بیا هغه سره یو ځای کوو، د هغې نه لباس جوړوو. ها ډیر ښه. ټول ګنډ افغانان په یو رقم دي که نه مختلف رقمونه او اقسام لري؟ دې کې ډېر قسمونه دي. تقریبا یو د ګنډ افغاني په نوم باندې چې هغه په ساټن او ګاج کپړه کې جوړیږي او پټۍ سره یو ځای کې چې د امبراډري باندې د دې هغه پټۍ جوړیږي، هغه کراچۍ او لاهور کې جوړیږي، دغه ځای نه راځي. دویم قسم چرمدار دي چې دغه کې بعضې لاسي کارونه لګیږي چې هغه غزني او بغلان مزار شریف کې جوړیږي. دلته موږ خیاطي کوو، کارخانه لرو خپل، هغې کې کاریګر ناست دي او جوړۍ سره یو ځای کوي. بعضې زنانه دي کونډې رنډې یتیمانان چې هغې معیوب دي چې هغې خپلو کورونو کې ګنډي او خیاطي کوي، هغې له موږ د اجره ورکوو چې خپلو کورونو کې کارخانې جوړې کړي دي او د هغې د کونډو رنډو یتیمانانو بعضې مظلومو معیوبو خلکو د هغې یو چاره ورباندې د رزق روانه ده. دا د هر یو معرفت سره که تاسو هماغه ګنډ افغاني موږ ته راښکته کړي چې تر څو لیدونکي وپېژني چې دا کوم ګنډ افغاني تاسو یادوئ هغه وپېژني. صحیح ده، وبکو انشاءالله. خو او دریم قسم ګنډ افغاني هغه ته کلاباتو وایي چې هغه صرف بخمل کې کارېږي. طلا او تار دا کارېږي، موږ طلا او تار یې د لاهور نه راوړو، دلته به جوړو، خپل ماشینونه را سره دي او په هغې باندې کار کوو، کارګر دي را سره هغه جوړو خپله. یعنې ټول رقمونه چې د ګنډ افغاني 3 رقمه دي؟ هو 3 قسمه دي. ګنډ افغاني چې خپله ګنډ افغاني دی، او دویم قسم چرمدار او دریم قسم کلاباتو. تاسو اوس موږ ته وښایئ چې موږ یې وګورو یوه جوړه. دا یو قسم ګنډ افغاني دی چې ګاج کپړه کې جوړیږي. دا کپړه هندي ده، پټۍ کراچۍ کې جوړیږي او دلته بیا موږ دا سره یو ځای کوو. بعضې زنانه معیوب خلک چې هغه موږ سره کاریګر دي هغې جوړوي او هغه په دې باندې د هغې د رزق یو چاره روانه ده. د دې قیمت به څومره وي؟ د دې قیمت اوس وخت کې 200 افغانۍ دی. 2200 افغانۍ وو. بله جوړه که وښایئ. دا هم ګنډي افغاني دی چې دا کپړه پاکستاني ده، پاکستاني ګاج دی، هلته ورباندې کار کوي، کراچۍ کې امبراډري او دا پټۍ همالته جوړېږي، د کراچۍ نه راځي.
دا پټۍ معمل ته جوړیږي پټۍ مال د کراچۍ کې جوړیږي دا کپړه کار ول ور باندې کیږي دا ګاډ چې کوم د چینی ګاډ د پاکستان ته راځي پاکستان نه به موږ راوړو او دې کې به د سره پرتګ او صادر دا پرتګ دی چې 500 باندې کار شوی دی او دا صادر دی چې صادر باندې هم کار شوی صادر عمران رنگ دی او 3% مطلب 3 شی کمیس صادر او پرتګ او صادرونه معمل ته جوړیږي کنه دا ته جوړوي دا ساده کپړه د چین ناراضي به پاکستان کې موږ رنګو عمل ته جوړوي عمل ته رنګيږي دا رنگ یلته کیږي به دلته مخبره جوړو او د دې قیمت څومره دی د دې قیمت چې د 2.5 روپۍ دی 2.5 د دې 2.5 افغاني قیمت دی د دې ګنډې وای د حساب باندې او لکه دې لمنې غټي دي او دا غمی پکې لګېدلې دي او خاري پکې شوی د کپړې د قیمتي دی یعنی د دې او د هغې ترمنځ فرق هم دومره دی چې دې کې غمی او کار ډېر شوی هغې کې کار بالکل د دې کپړه د ګران د هغې کپړه ارزانه دی او 200 روپۍ ریټ کې فرق دی او دغه جامې په کوم محفلونو کوم ځایونو کې اکثره خلک یې اغوندي زمونږ افغانان عام د ودونو مراسمو کې لګېږي بعضې مکتبونو کې چې کوم د ماشومان فارغېږي هغه پروګرامونو کې غوښتل کېږي عامو کوژدنو کې غوښتل کېږي د کې وای د ناوې جوړه راکړي به د کې وای د کوژدنې لپاره د نکریزو جوړه پکې راکړي د کوژدنې جوړه پکې راکړي نو دغه سیمون به طریقې سره برابر وغه د خلکو به ورکول کوم وخت کې تاسو د دې چې ګنډ افغاني یو بازار خو اوس یعنی ښه چلیږي ښه خرڅېږي سودا ښه کېږي بس زمونږ هغه وخت چې کله امن وي او خوشحالي وي او ودونه یو کوژدنې نو دا ښه خرڅېږي خلک یې غواړي او چې بې امني او غمونه او دردونه بیا څوک تپوس هم نه کوي یعنی کوم خاص سیزن او وخت نه لري لکه د ودونو سیزن دی مطلب کوم سیزن کې چې ودونه کیږي مطلب سخت جمی کې نه کیږي ودونه او سخت ګرمۍ کې نه کیږي دغه دوه سخت جمی چې یخني پای کې څوک واده نه کوي یعنی منی په سرلی کې او دا منی په سرلی کې دغه سیزن دی بالکل اخترونو کې او نارخم د ودونو سیزن کې دا کوم رقم ګنډ افغاني دی دا دویم قسم دی ته کلاباتو وي بخمل کې د دې بخمل چې د پونکس 50000 بخمل دی دا چین ناراضي کابل ته به د کابل نه موږ راړو دلته به جوړو او د کار پکاو دا کلاباتو تیلا لاور ناراضي به دلته موږ د بوکرم کوو خپل کارخانه ده کاریګر را سره ناسي لس 15 کسان هغه د کار کوي ور باندې او به خیاطي کوو به قوم او ولسته د ودونو او د خوشالانو هم موقع وړاندې کوو ډېر ښه انداز موږ د وطن خپل تولید موږ خپل دلته جوړو الحمدلله زموږ د وطن خپل تولید دی بالکل دا کلاباتو تار دا شیشې دا هر څه دلته دي کنه دا د بل ځای نه دا کلتیله بار ناراضي نور ټول څه دلته دي د دې قیمت به څومره د دې قیمت چې 3800 افغانۍ د منګه د عمده پریټ باندې خرڅو دکانداران ته شو دي کې دوه درې قسمونه دي یو لمنې لګي وړي راځي بیا د غیر ریټ کم دی به دویم قسم به دویم نمبر کپړه کې راځي د غیر ریټ به غینم کم دی او دا یو غول قسم موږ تاسو ته خو د دې غول قسم ډیر خدغه چې د سره ګيبي پرتګونه راځي پرتګونه ګيبي دي بیا کې څو 15 رنگونه پکې ګيبي پرتګ لري تقریبا 6 متره کې یو پرتګ جوړيږي 2 متره د صادر باندې هم کار شوی دی او پرتګونه ګيبي دي صادر او پجامه به موږ ته خای چې وی ګورو او همدارنګه بل په خنه دا چې دا کوم خلک ډیر اخلي یا ناوګان یې اخلي کنه جلیکان هم تنه استفاده کوي کوم خلک ډیر اخلي دا ګيبي پرتګونه دي او صادر هم لري غټ پرتګونه دي دا 6 متره کې جوړ پرتګونه دي او دا عام ټول خلک استعمالي مطلب جنکان مس د جنکان خپل سیاست د موږ سره شته چاغې ته ورکو به عام د ناوګان لپاره خلک وړي ودونو کې وړي کوژدنو کې وړي او عام خلک هم د خوشالانو کې استعمالي نو بس د ګنډ افغاني په اړه موږ ته معلومات راکړئ که جانه چې دا همدلته موږ جوړ کړي دي که د بل ځای نه راوړي او د دې قیمت به څومره وي خو دا زمونږ د افغانستان خپل تولید دی او همدلته موږ خپل جوړو بهر نه دې کې څه شی نشته دی دغه پټۍ او چرمه او کپړه دا سره یو ځای کوو دلته او دغه ګنډ افغاني ته جوړو چې د چرمدار وي دې کې به ډېر قسمونه نور دي څو قسمونه به دي کې چرمدار کې ډیزاینونه پکې شته تقریبا په سونو ډیزاینونه پکې دي موږ جوړو او همدلته جوړيږي بهر نه راځي به دې کې څه شي قیمت د دې څو بدره ده د دې قیمت چې د 3.5 روپۍ قیمت دی افغاني دوستانو د دې صادر زما سره دی ځکه د دې صادر زما ډیر خوښ شو نو دا د دې کمیس یا د دې ګنډ افغاني صادر دی او ډیر ښایسته زونډي په دې کې لګولې دي د لونګو زونډي البته همدارنګه د مرۍ نه هم جوړ کړي دي هغه دوستان او هغه لیدونکي چې مسافر دي د وطن نه بهر دي هغوی هم کولی شي چې
د افغانستان او افغاني جامې چې کومې خوښې دي هغوی ته لاسرسی ولري. دا دې نه وایي چې په هیواد کې دي یا نه دي، هغوی اوس خو چې هر څه وغواړي که د هیواد داخلي که بهر یې هغوی ترلاسه کولی شي، هر څوک یې البته کولی شي. نو که ستاسو خوښ وي د جلال آباد ښار زرګرانو کوڅه اتحاد پلازه ده، نو تاسو کولی شئ د دغه ځای څخه دغه ګنډ افغانیان ترلاسه کړئ. دا کوم رقم ګنډ افغاني دی کاکا جان؟ دا خوري دغه دې ته چرمدار وایي. چرمدار دا چې لاسي کارونه دي او جوړیږي په لاس باندې. دلته بعضې زنانه معیوب خلک چې هغه یې د خیاطۍ کار زده وي او هغې دا په لاس باندې لګوي او جوړوي په لاس باندې، د خیاطۍ په ماشین باندې لګېږي. ښه دا یعنې زموږ خپل د وطن تولید د موږ خپل یې همدلته جوړوو. ډېر ښه، الحمدلله. او دا زموږ خپل تولید د افغانستان تولید دی او دا دلته جوړوو. د دې قیمت بیا څومره دی؟ د نورو سره قیمت فرق لري او که نه؟ دا بعضې کارونه لاسي کارونه پکې هغه ګران وي، لکه دې قیمت چې دی 15,000 روپۍ قیمت. دې کې بیا مختلف قیمتونه شته دي که نه ټول په همدې یو ریټ دي؟ نه، دې کې بالکل شته. پکې د دې غاړو وجې بعض د غاړې چې کومې د لاسي جوړې غاړې لکه تاسو دغه شاته که دغه جوړې ته مخامخ ستاسو شاته چې کومه جوړه ده دغه چې دي هغه کې لاسي کارونه دي، په هغې کې غمي لګېدلي دي، مرۍ پکې لګېدلي دي، په هغې کې هغه روپۍ لګېدلي دي. نو دغه بیا ګرانې د هغې غاړې ګرانې دي، د هغې وجې نه بیا د هغې ریټ زیاتېږي. 6,500 اوه پورې شته پکې چې موږ یعنې د ستاسو د ګنډ افغانیانو د کم قیمته تر کم قیمته پورې دي؟ کم قیمت څو دی او تر ټولو لوړه بیه څو ده؟ په غټ سیز کې د 1200 افغانونه واخله تقریبا تر 10-12,000 پورې افغانۍ پورې شته په غټ سایزونو کې. او واړه سایزونه بیا څنګه؟ واړه سایزونه بیا طفلانه دي، ماشومانو دي چې هغه د یو کلن ماشوم نه واخله تقریبا د 12-14 کالو ماشوم پورې هغې دغه شته دی، د سیزونه شته دی. هر چا له خپل خپل سیز وي، لکه 13 سیز نه 15 او 15 40 دغه سیزونه بیا موږ سره شته د ماشومانو دپاره، جینکو دپاره. ښه، ډېر ښه. په همدې چرمدوزي کې تاسو که یو بل ډیزاین موږ ته وښایئ چې ډیزاین د دې څخه لږ متفاوته اوسي. کاکا جانه اوس که تاسو موږ ته د دغه ګنډ افغاني په اړه معلومات راکړئ، فکر کوم دا هم چرمدوزي ده او تاسو مخکې یاداوري وکړه چې د قیمت د نور د قیمتونو په نسبت زیات دی ځکه لاسي کارونه پکې شوي دي او فکر کوم چې پیسې هم پکې لګېدلې دي. نو تاسو به دغه چرمدوزي په اړه هم موږ ته معلومات راکړئ. دا په چرمه کې بل ډیزاین دی چې دې کې لاسي کارونه زیات دي، لکه دې سره نه شروع ده. اولنۍ پټۍ چې کومه دا لاسي کارونه دي دا د غزني تولید دی او د غزني کې خلک جوړوي، دا غزني نه راځي. به دلته موږ د جوړو سره یو ځای کوو. په دې کې بیا دا لاسي کارونه چې دا زونډي پکې جوړ شوي دي، لونګ همدا رقم دا غاړې دا ټول لاسي کارونه دي. دا چې شوي دي دا ټول لاسي کارونه دي او زموږ د افغانستان بیا د غزني ولایت تولید دی او هلته خلک جوړوي. دلته موږ ته نه دغه چرمدار کمیسونه جوړو او د دې قیمت پر رابطه باندې دا چې د عمده ریټ اوس فی الحال موږ چې دکاندارانو ته ورکوو 9,000 روپۍ 2,000 روپۍ د دې ریټ دی. عمده یې دومره دی او که څوک یې پرچون اخلي هغوی نه؟ نو بیا عام دکانداران چې بیا خرڅوي دا 9,000 10,000 روپۍ دکانداران خرڅوي. اوس به یو جالبه پوښتنه دا وکړم که چېرته زه د دوی د منځ نه یو واخلم نو ما ته بیا په کوم قیمت راکړئ؟ نو تاسو ته به ګزاره به سره وکړو. څومره ګزاره؟ دکاندار نه به یو 500 ګرام درکړو. د خیر ښه ګزاره م را سره وکړله. صحیح ده نو. او بیخي صحیح دکاندار په ریټ به له درکړو، خیر خبره نشته. او که یوازې دا زونډی واخلم نو دې کې به څومره ګزاره را سره وکړئ؟ دا خو به دا کمیس خراب شي که نه، بیا به دا کمیس ټولو سره درکړو ځکه چې هغې بیا ښه خبره راځي زونډي سره به کمیس هم واخلم. خیر ځان له زونډي باندې به څه وکړو، کمیس سره پکار زونډی خو به تاسو بل جوړ کړي، د لونګو زونډی د نورو کالو سره مې استفالي. دا خو ډېر لاسي کارونه دي که نه، تکلیف سره کېږي، سخت سره کېږي، مشکل باندې کېږي. نو مشکل نشته انشاءالله که ستاسو خو در به کوو. خیر وسې مننه کاکا جان، الله م ژوندی لري. په پای کې که تاسو پیغام لرئ څه وینا لرئ نو مهرباني. مننه ستاسو نو چې راغلی دلته زمونږ پوښتنه او تپوس هم وکړه او د ګنډ افغاني په رابطه هم زمونږ نه معلومات وکړه. تاسو ته الله اجر درکړي او لیدونکو اوریدونکو ته پیغام دغه دی چې د افغانستان متعلق افغانستان ته دعاګانې کوو چې الله رب العالمین پکې امن راولي، جنگ او فسادونه پکې الله رب العالمین بند کړي او په دې ملک الله رب العالمین صلح راولي او غربت او غریبي الله رب العالمین ختم کړي او ایمان د اسلامي نظام الله رب العالمین مستحکم او مضبوط کړي. او باقي خبر هم دا چې دغه د ګنډ افغاني په رابطه چې زمونږ افغاني دود او دستور او رواج دی د دغې په رابطه هم ټولو لیدونکو اوریدونکو ته دغه یو پیغام دی انشاءالله چې دغه شی موږ جوړو، دغه لباس موږ جوړو او
څوک چې خواهش لري او طلب کوي هغه د لپاره برابرو ورکوي ان شاء الله په عمده او مناسبو ریټونو باندې ان شاء الله دغلته ملاوي جلال آباد ښار زرګرانو کوڅه اتحاد پلازا او د مولوي عبدالحلیم دکان ډېر ښه مننه کاکا جان. دوستانو دا وز موږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو مو د ګنډ افغاني جامو په اړه چمتو کړې وه چې دغه جامو په اړه تاسو معلومات درکړ په دې هیله چې دغه خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي همدارنګه زموږ چینل هم د ځان سره سبسکرایب کړئ تر بیا چې مو زه په خدمت کې حاضرېږم په لوی الله سپارم د الله په امان ښه وخت. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.